د جرمني ژبې د تورو تلفظ او بیلګې. د آ توری کوم غږونه لري هغه په دې لوست کې ګورو. د بیلګې په ډول مو آ راخیستې ده، په نورو لوستونو کې بیا نور توري هم راځي. هره ورځ که تاسو 2 او 1 توري یاد کړئ، هغې سره کوم لغاتونه یا بیلګې چې ورکړل شوي دي هغه هم یاد کړئ. په پای کې به تاسو د دې کورس وکولای شئ تقریبا 100 یا 1.5 اضافه لغاتونه هم یاد کړئ او هم به مو د تورو لیکل یاد کړي وي. لکه آ دای هم نوم، غږ یې دلته کوم یو ده او څه راوځي ته آ. بیلګه یې دا ده چې که یو لغات جوړ سي څنګه به جوړیږي ترې آ بند. آ بند دا تنه یو غږ د آ ده. آ بند ماښام. آ بی ای ان دی آبند ماښام. بل غږ د آ یوازې الف ده، لکه هلته مد درلوده او دلته یوازې خپل غږ لري. اپفل آ اپفل آ اپفل آ اپفل. آ پی اف ای ال اپفل مڼه. اپفل مڼه. بل غږ د آ څه ده؟ هې غوندې په پای کې د یو لغت یا همیاوي راسي نو د هې په شکل باندې تلفظ کیږي. آ دلته په پای کې راغلی ده لکه بنانه بنانه. بی آ ان آ ان بنانه بنانه بنانه. کیله. دا بیا اوملاوټ والا ده ای. آ دغه اصلا نوم یې آ اوملاوټ خو غږ یې چې کېږي د ای په شکل باندې راځي. آ اوملاوټ ای ان دی ای ار ان. اندر اندر بدلول.